هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري. یاره خو دې شی خو نو موږ څه وایو، خو نه موبایل یوې سترګې لري، نه موټر یوې سترګې لري، نه بل داسې شی. خو داسې شی مولا که په ذهن کې راځي، جهاز موږ نه دی چلولی. صحیح خبره ده. جهاز تا نه دی چلولی، مطلب په ذهن کې نه راځي. نه راځي. هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه خوري او نه څه ویني. کې ګنګ دې کړله په دې سوال کې دې بیخي دا وګرځول. مطلب چې لږ سوچ په وکړي، یو داسې شی دی همیشه یې موږ ته استعمالوو. هغه صحیح خبره صحیح ده. ستا خبره صحیح ده. ګوره موږ په خپل نه د دې تا په سوال کې موږ ناکامه راغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه جوړ بخیر. الحمدلله شکر دی، خیر خیرات دی. نوم دې چیست؟ محمد الصمد. عبدالصمد. څه مصروفیت لري؟ یار مصروفیت خو دا دی، په د ذمهداري د کار مار سره اخته وي. بس دې اخته د ذمهداري کار د لو شپې د لو څنګه دی؟ سخت دی اسانه دی ګرمي هم ده؟ لو ډېر سخت دی ورور. بس یې ملایکت خبره سره وکړو ډېر سخت دی لو. چې دا راته وایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه خوري او نه څه ویني. هغه کوم شی دی شپږ خولې لري، یوې سترګې لري. یوې سترګې لري. زنځ خو نه دی یاره. دا خو زنځ بیا دلته مطلب یوه خوله لري، دا شپږ خولې لري، یوې سترګې لري. زنځ چې دی پښې ډېرې دي. یار څه درته وم، ستا جواب نه سره سره لږ سوچ وکړې، بیا هم ستا په سوچ وکړم نه کېږي، ذهن ته نه راځي. کتونګ د څه پیغام لري؟ بس کتون دا پیغام لرو چې ورور که دا سوال جواب مې زده دا جواب ورکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت دی بھائی؟ شکر دی الحمدلله. نوم دې چیست؟ نوم یې فیض الله دی. فیض الله. څه مصروفیت لري؟ مصروفیات سټوډنټ یم. سټوډنټ یې. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کویټه اوسېدونکی یم، پښتون آباد. کوټ ښار اوسېدونکی. ښه دا راته ووایه، اوس به خپل موضوع له راسه ته مصروف هم یې، کېدای شي اخوا ناره ماره اوسي چې راز. صحیح خبره. هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري. شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه خوري نه څه ویني. نه څه خبره مبره. یاره دا دی تقریبا څه به درته ووایم، دا بل ځوان څه ته راسه یار. زه خیر. ته مصروف یې، ستاسو نور ټایم نه درڅخه کور ودانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. الحمدلله شکر دی. حاجي صاحب ته څنګه؟ شکر ته ښه یم. خیر. نوم دې چیست حاجي صاحب؟ حاجي خان محمد. حاجي خان محمد. د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه کلي شالم. کلي شالم اوسېدونکی. څه مصروفیت لري؟ زه د کولې کار کوم. کولې کار کوي؟ کولې کار څنګه دی اوس؟ اوس ښه ده، ګزاره کې کار وځي؟ کار وځي. ښه دا راته ووایه، موږ به خپل سوال مقصد له به راسو. خوښه ده؟ خوښه مې ده. دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري. والله د دغه سوال خو نو نه بیا کم درل نه مې زده ده. مطلب دی لږ سوچ وکړې، دا یو شی دی موږ ته تا به زه هم ډېر صاحب استعمال کړي، ډېر راغلی دا شی. والله نو ولې په تا باندې عمر تېر شوی دی، د ډېر زمانو سړی، پخوانی سړی، خامخا صاحب استعمال کې راغلی. بیا دا مطلب دا شی دی چې د ده په استعمال کې راغلی، د ده ډېر استعمال کړی دی. وون ولا که نسم سر څه سوچ وکم اسم اخر کې کتونګ ته څه پیغام لري؟ مثلا دا ورته لرم عربي چې ژوند ولري، خوشاله اوسي. او خوشاله یې بس دا شنه ګیا کې نه شو. کور ډېر مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې چیست؟ ندا محمد. ندا محمد. د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د کویټې پښتون آباد اوسېدونکی. چې دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري، نه څه خبره مبره. شپږ سترګې لري. یاره څه درته مې یو بل سوال وکړی اسانه. ته لږ سوچ وکړې چې مطلب دا چیز کې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې چیست دی؟ الحمدلله شکر دی. نوم دې چیست؟ نظر محمد. نظر محمد. د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوي کلي. څه مصروفیت لري؟ زه د کوچنۍ ټکداریانې کوم. ټکداري اوس څنګه د شاشکال کارونه څنګه؟ کارونه خو نسته، کارونه بس پیسې په ساوي چا سره چې کار وکړي خپل حسابونه ځینې اخیستلی کېږي، خو خاص کارو خوند نسته. ولې څوک پیسې لري نه سره خلاص. زاړه حسابونه به ساوي دي که اوس نوي به ساوي؟ نوي هم دغه دي، نوي کارونه نسته، زاړې پیسې نه کېږي. بل هر سړي سره په جنجالو سره الله دې وکړي چې ستا مشکلات حل شي. ښه دا راته ووایه هغه کوم شی دی چې شپږ خولې لري، یوې سترګې لري، نه څه ویني او نه څه خوري.
یاره د شیخ تر اوسه ولاکه دی په ذهن کې راغلی دا څه شی دی په حیوانانو کې دی په انسانانو کې دی په درختو کې دی په بوټو کې دی څه شی ده نه په حیوانانو کې دی نه په انسانانو کې دی نه د خوراک په شی کې دی یو دی شی دی چې مطلب همیشه ځوانان یې استعمالوي سپین ږیري یې استعمالوي یاره خو دی شی خو نو موږ څه وایو خو نه موبایل یوې سترګې لري نه موټر یوې سترګې لري نه بل داسې شی خو شی مولاکه په ذهن کې راځي زړه خلاص جاز موږ نه ده چلولی صحیح خبره ده جاز تا نه دی چلولی مطلب په ذهن کې نه راځي یاره نه راځي ولاکه لږ نور سوچ فکر وکړي لږ سوچ وکړي یاره څه ووایو یوې سترګې نه اوس به څه شي یوې سترګې یوې سترګې شپږ خولې نه څه ویني او نه څه خوري نه څه غږ کوي یاره څه ووایو دا ګوره چې دا چې اوس موږ تعلیم کړی وای لا بیا مو شی را معلوم سوي وو سره خلاص وو د تعلیمه خلک یو نو ولاکه دا سوال نس معلوموله ډېر مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ساله جی جوړ یې په خیر یې طبیعت سم ده شکر دی الحمدلله ته څنګه یې جزا بخیره جوړ یې الحمدلله خیر و خیرت چې تاسې جوړ و روغ یې خیر نوم دې چیشته نوم یې صفت الله دی صفت الله څه مصروفیت لري بس دا باغ چوکیداران یې دلته بس فکر باغ مار کې مطلب کار مار کوي و کارمار باندې لګیا دا په جانې مې جانې شی مې وکړو د درختو مرختو ته ګورو دا راته وایي هغه کم شی دی یو شی دی اوس به مین موضوع له به راشو چې ټیم نه ضایع کېږي هغه کم شی دی چې شپږ خولې لري یوې سترګې لري نه څه خوري او نه څه ویني کې ګنګ دې کړله په دې سوال کې دې بېخي راوګرځول مطلب چې لږ سوچ به وکړي یو دی شی دی همیشه یې موږ ته استعمالوو هغه صحیح خبره صحیح ده ستا خبره صحیح ده ګوره موږ په خپل نه د دې تا په سوال کې موږ ناکامه راغله نه څه کولی چې جواب بیا درته وایم کېدای شي ستا په ذهن کې یوه راسي شپږ خولې دي شپږ خولې دي ورنږدې کېږم اخر زه در ښیم تا ته کار نه پې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې چیشته نوم یې حکمت خان دی حکمت خان کتونګو دا حکمت خان چې دا زموږ کیمرمین دی ښه یو د دې پروګرام شاته د دې سړي لاس دی جوړول تیارول برابرول د تاسو پورې رسول د حکمت خان کار دی نو د تیرو دوه جمهور رئیس موږ د خبرونه تر سره رسول خو نه ورسېدل چا جواب نه کړه نو مجبورم اوس به د ګفټ مو حکمت خان ورکو د په قسمت سو دی د سوالم در راوړی دی وار به زستی په مخ د سوال پوښتنه وکم بیا به د جواب راوښی نو حکمت خان سوال خو ته راوړی دی چې هغه کم شی دی چې شپږ خولې لري یو سترګې لري نه څه خوري نه څه ویني دا دا چکې ګټې دي دا د چکې ګټې دا رقم کېدای شي چې مطلب هغه شپږ پښې لري چاپردري شي یوه پښه بیا بلې مطلب راوړي راوړي یوې سترګې دا رقم لري ته چکې پر ګټې ته پام وکړئ شپږ یوه خواته دي پنځه بله خواته دي څو بله خواته څو بله خواته دي نو دغه سوال دی زما ورونو د ادبي جمعې موږ په دغه سوال اخته و هغه نو حل نو نن دا د ما برته ور حل کړئ مننه کوو چې زموږ دغه دویم پیج غږ ټي وي د سره لایک کړئ او شیر کړئ دا زموږ نوی پیج دی یو وارې بیا موږ دې پروګرامو ته کار روان کړئ څه وخت موږ مصروفه ولو زه نه وم پر ځای نه دی پر زما ملګری پر ځای و موږ په یو کار اخته و هغه برته موږ عادي پر ځای سو انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو چې تاسو لپاره نوي کیسې نوي پروګرامونه ستاسو لپاره راوړو تاسو له موږ اوس موږ په راتلونکي وخت کې کوشش کوو لکه په افغانستان کې او په پاکستان کې په نورو ملکونو کې دغه پروګرام ستاسو لپاره مخته یو سلام مسافر ده حکمت خان کوم ګفټ چې موږ د نور خلک لپاره وړو د چا په قسمت نه وسو دا ستا په قسمت باندې سوی دی ډېره مننه کور ودان بس تاسو ډېره مننه کوم خوشحاله والسلام ډېر مننه